بسم الله الرحمن الرحیم. زه غواړم تاسو ته د اکسل په استفاده باندې و اکسل څومره ډېر استفاده کیږي د دې په هکله باندې تاسو ته داسې ابتدایي معلومات درکړم. اکسل که چیرته تاسو زده وي تاسو کړلی شئ د فاینانس، اکاونټینګ، احصایې، طرح تجارب په برخه کې او په عموم شکل د دفتر په مختلفو کارونو کې تاسو د اکسل نه استفاده کړلی شئ. راشئ مخکې ځو چې زه په نورو جزئیاتو باندې وغږېږم. راشئ په عموم شکل اکسل درته معرفي کړم. د اکسل صفحه که چیرې تاسو غواړئ هغه د یو ایکس په شکل باندې معلومیږي. نو که چیرې تاسو د وینډوز په دکمه باندې کلیک کړئ تاسو کیدلی شي په هغه ځای کې اکسل ولیکئ او یا هم د اکسل هغه کوم شارټکټ چې وینئ په هغه باندې کلیک کړئ دغه صفحه درته خلاصیږي. نو کله چې تاسو دا صفحه درته خلاصه شوله وروسته د هغه نه ښه خبره دا ده چې د اکسل په دغو عمومیاتو باندې وپوهیږئ. په دې قسمت کې تاسو د هوم، انزرټ، پیج لیاوټ، فرموله، ډیټا، ریویو، ویو او پاور پیوټ دغه عمده برخې تاسو لیدلی شئ. که چیرې موږ هغه تیوریک شکل ته ولاړ شو دغه هر یو کمنډ دی. که چیرې موږ دا د 2010 یا د 2007 اکسل سره مقایسه کړو تفاوت په دې کې دی چې موږ اکثریت شیان دلته د اکسل په مخ باندې لرو. موږ ضرورت نه دی چې هر یو دکمه باندې کلیک کوو بیا موږ وروسته د هغو نښې پیدا کړو. دلته تاسو ته په عموم شکل باندې اکثریت شیان درکړل شوي دي. دا یوه مهمه خبره. که چیرې تاسو دې ته متوجه شئ د ای بي سي ډي همداسې چې موږ څومره ځو دغو ته کالم وایي. او که چیرې موږ دغه نمبر ته متوجه شو 1 2 3 همداسې کار ته چې څومره رسو په افقي شکل باندې دغو ته رو وایي. نو د تاسو باید په یاد وي چې کالم او رو دا دوه مهم شیان دي چې په اکسل کې باید تاسو هر وخت ورته متوجه وئ. کله مو چې دا زده کړل وروسته د هغو مهمه خبره دا ده چې تاسو وپوهیږئ په کوم ځای کې کوم مواد موجود دي. د اکسل زیات استفاده د دې په خاطر باندې کیږي چې تاسو جدولونه جوړ کړئ، تاسو فرمولې جوړ کړئ، تاسو ګرافونه جوړ کړئ او تاسو خپله ډیټا تحلیل کړئ. په دې ځای کې زه تاسو ته نن د یو جدول د جوړولو نه شروع کوم چې موږ په اکسل کې یو جدول څنګه جوړولی شو. د جدول د جوړولو دپاره اول لازمه ده چې تاسو باید د جدول هغه ټایټلونه ولرئ. مثلا زه غواړم د یو نفر نیم یې، لاست نیم یې او همداسې لاړ شو ډیټ آف برث یې، ولایت یې او وروسته د ولایت نه مثلا فکلټي په کومه پوهنځۍ کې دی. صحیح شو؟ نو د افغانستان په مختلفو ځایونو کې موږ د نمبر نه ډېر استفاده کوو. نمبر به یې هم ورته ووایو. د نمبر دپاره تاسو کړلی شئ چې نمبر وارد کړئ. مثلا موږ غواړو د 5 نفرو نمبرونه وارد کړو. مثلا احمد دی، لاست نیم یې خالد دی، بل جاوید دی، لاست نیم یې حمید دی، فرید دی، لاست نیم یې لطیفي دی، جاوید لاست نیم یې صدیقي دی او بل مثلا هیواد دی لاست نیم یې غفور. مثلا ډیټ آف برث موږ همداسې د نمونې په شکل دی. فکر وکړئ دا د دو د تولد نیټې دي. ولایتونه یې هم موږ وایو چې یو په کابل کې زیږېدلی، بل په وردګو کې زیږېدلی، بل په غزني کې زیږېدلی او بل هم په کابل کې زیږېدلی، بل هم په کندهار کې. فاکلټي کومه یوه ده؟ د دو مثلا د اګریکلچر ده، د دو د ساینس ده او بل پولیټیکل ساینس ده او بل د دو لیټریچر ده او د دو هم مثلا انجینیرینګ ده. صحیح شو؟ دا چې ټول کله تاسو انتخاب کړل نو تاسو به راشئ جدول به ټول انتخاب کړئ. جدول مو چې کله انتخاب کړه په اکسل کې تاسو دغه د جدول علامه وینئ. تاسو کیدلی شي چې مختلف
رقمونو جدول جوړ کړئ. زه به تاسو ته دغه آل بارډر انتخاب کړمه. آل بارډر هم چې انتخاب کړئ تاسو جدول جوړ شو. که چیرې تاسو متوجه شئ په دغه ځایو کې موږ ځینې ارقام اضافي لرو. نو دلته به دغه د جمع علامه چې تشکیل شوله ډبل کلیک کړئ د تاسو جدول جوړ شو. عنوانونه تاسو کولای شئ بولډ کړئ. کنټرول بي چې ووایه د تاسو عنوانونه بولډ کړي. په دغه ځای کې تاسو متوجه کیږئ چې ځینې معلومات مو پټ دي. نو دا د جمع علامې ته به راشئ. د کالم په سر کې په دغه ځای باندې به کلیک کړئ. دا خپله د کالم سایز درته غټوي. صحیح شو؟ په دغه ځای کې موږ فرضاً اضافي ساحه لرو. موږ دا په ډبل کلیک باندې دا وړه کولی شو. تاسو د دې په خاطر باندې چې دا جدول مو لږ رنګه معلوم شي. دا عنوان یې تاسو په دې رقم ورکولی شئ. دا د جدول جوړول و په منوال شکل باندې. په بل درس کې به زه کوشش وکړم چې تاسو ته د جدول جوړول په اتومات شکل باندې در وښیم.